خبره دی کې راغله چې اوس به د مانځه ته خلک څنګه دعوت کوو اذان تر دغه وخته پورې نه نو دې کې پنځه مشورې وشو یو مشوره دا وشو چې یاره یو زنګ به و زنګ ټلی چې ورته وایي جرس نبی علیہ السلام ویل نه دا د نسواراو طریقه ده چا ویل یا رسول الله سلام یو ښکر به پیدا کو ښکر هغې کې به اواز کوو خلک به مانځه ته راځي پته به لګېږي چې دا د مانځه وخت نبی علیہ السلام ویل نه دا د یهودو طریقه ده یهودو سره مشابهت راځي نو دې کې چا ویل چې یا رسول الله سلام یو جنډه یو بیرغ به ودرو نو هغې باندې مشوره راغله ځکه بیرغ خو د شپې نه ښکاره کېږي چې یاره اوس بیرغ اوچت شو د مانځه جمع ټیم دی راشي چا ویلې اور به بلو نبی علیہ السلام ویلې چې نه دې کې د مجوسو سره مشابهت ایرانیان مجوس چې هغه وخت د اور عبادت کوي دوی سره هغه د مشابهت راځي مسلمان به د کافر سره مشابهت هم نه کوي په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ ویلې چې یا رسول الله سلام دا اواز به کوو چې الصلاة جامعة یعنی مونږ چې دی هغه حاضر دی مانځه ته حاضر شي دا اواز به کوو په دې باندې یو ورځ نیمه عمل وشو نو په دې کې یو صحابي دی عبدالله بن زید بن عبد ربه د سره ډېر پریشان و د دې دغه وجې نه چې دا مانځه ته خلک څنګه راوبل نو د ډېرې پریشانۍ د وجې نه په دې شپه مسجد نبوي کې جومات کې پاتې شو د شپې چې وده شو نو خوب یې ولیده یو کس ورته راغی نو هغه سره داسې یو شپېلۍ وه وایي دا شپېلۍ نه خرڅې هغه ورته ویلې کس دا ملایکو د انسان په شکل باندې خوب کوي څه پکې وایي دې باندې موږ خلک مانځه ته رابولو وایي ولې زه به تا ته ډېر غوره الفاظ در وښیم چې هغه به د دې نه ډېر زیات غوره وي کوم ته وښایه هغه ورته وښوده اذان یې ورته وښوده الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې ساري دا خوب رسول الله سلم ته وفرمایي هغه ته وایي نبي اسلام فرمایل دا حق خوب دی چې تا لیدلی دی حق خوب دی چې تا لیدلی دی نو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دی عبدالله بن زید ته ویلي چې ته پاڅېږه او دا الفاظ ته بلال ته ویوه هغه به اذان کوي ځکه د بلال اواز د تا نه ډېر اوچت دی نو بلال رضی الله تعالی عنه لومړی مؤذن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اذان وکړه الله ښکلی اواز یې ورته ورکړی و اواز یې اوچت و مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال حبشي چې هغه یو غلام مکه کې او بیا الله د اسلام په وجه باندې هغه ته ډېر عزت ورکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن جوړ شو اذان به کو په دې کې بیا عمر رضی الله تعالی عنہ راغی هغه دا خوب لیدلی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خوب بیان نو د مانځه طریقه هغه په دغه طریقه باندې د مانځه دپاره د اذان چې دا مشروع د دې نه وروسته